داسې قسم ویډیوز نن سبا په ټیک ټاک کې ډېرې زیاتې چلیږي او په میلیونز کې پې ویوز راځي. تاسو به کتلې په ټوکرۍ کې فروټ پراته یا پکې څه سبزي پرته وي، د هغې نه ایسته کې ورو ورو مرغۍ جوړې شي او خلک ډېر زیات حیران کړي. داسې قسم ویډیوز نن سبا په ټیک ټاک کې په ټرینډینګ کې دي چې څوک یې مخې په هغه باندې په میلیونز کې ویوز راځي. که تاسو هم داسې قسم ویډیوز جوړول غواړئ نو بالکل تاسو په یو کلیک سره او په اسانه باندې جوړولی شئ. که تاسو هم دا جوړول غواړئ نو دې لپاره تاسو دوه پکچرز ډاونلوډ کړئ، یو د فروټ وي او بل څه د مرغۍ خو چې په یو کلر کې. دا به تاسو په ګوګل کې میلاویږي. اوس دې نه موږ ویډیو څنګه جوړولی شو، دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې هر یو براوزر کولاو کوئ، په هغه کې سرچ کوئ lineapk.com. څنګه تاسو به د سکرین ښکاري. فرست نمبر کوم ویب سایټ تاسو سره راوړي دا اوپن کړئ. کله هم تاسو دا ویب سایټ اوپن کړئ، دلته کې دا سرچ بار دی، په دې سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ایمیج. تاسو ته به دا پوسټ شو چې دا پوسټ اوپن کړئ، لاندې اخرې وخت سکرول کړئ. په دې پوسټ کې تاسو دا یو بټن ښکاري جنریټ ایمیج، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، دلته کې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. کله هم تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ، دلته کې هغه دواړه تصویرونه اپلوډ کړئ کوم چې تاسو ډاونلوډ کړي دي. بیا دلته کې تاسو یو ورکوټیشن پرومپټ انټر کړئ، تاسو ته به د سکرین هم ښکاري. بیا تاسو په جنریټ باندې کلیک کړئ، تاسو